जानी जान हो जानी जान तेरे शेरज़े दखंदा ज़बा जड़े गमा खत्म प दुनिया के शा वफाज बा जड़े गमा तेरे शेरज़े दखंदा से चलते माड़ा दे खर्च न का तू गाना निराला तेज नेस का चल ले जानी लाला समा योनिम ₹100 पकड़ात यो मिनट दत्त जमा कमरे तक लतले और दा जमा वार्डरोब त संग रसीदले सुबह तर कम जे पूरी रसे यरो रयो जल रात हलुए लाला स्ता कपड़े जमा कपड़े दी गोरा kana पके सिंगा खस्ता कारमा वाह सिदिबेल माविल चे योनिम ₹100 आला राख गोरा दा फजूल खर्ची करे खुश है ना दे हां लाला तवले न पुरेगी जरूर लूट बराबर हूं मैं माड़ा यार मुंग सर पखला जरूर लूट ते बस दासो का दात ₹100 तो वाला और दा नोट माना का ना دا سر چې خپل یتیم سوشتا نو دا یو نیم سلمانه ولې مړه لالا تا ته خو ما ویلي کنه زما د عزت مسله ده یاره دا څنګه عزت ته چې په یو نیم سل کې بند پروت ته اوس یو نیم سل راکړه کنه دا والا ستا د قد په مطابق بس اندازه نور تعالی ډیر دی او لالا زنده‌باد یو ار د ګریټ باندې سکه مړه موږ له هغه ټول اکټینګ خراب کو بیا بوز د شروع نه کیږو تیرې شوې ورځې د خندا زبا جړېږما ختمه په دنیا کې شوا وفا زبا جړېږما ډډډډن تیرې شوې ورځې د خندا زبا جړېږما دې چې دې زره لوټ نه مې ځان خلاص شو ډېره خطرناکه جینۍ ده هغه دپاره خو دا نوټ د دنیا آخري نوټ و دلنوازه ځان وباسه لږ زره بره لاړ لږ زره لاندې لاړ زما د زره نوټ دی دا مې زما زره نوټ دی زما د زره نوټ مې مبارک شه لوټ دې ملاو شو شکر دې زموږ ځان ته خلاص شو دا د ما نوټ نه دی ولې ستا په لوټ ستا فوټو نه هغې باندې یو ضروري نمبر لیکلی و نمبر خو په هر نوټ یي بېوقوفه زما لاټري راوتې وه هغې نوټ باندې ما د انعام کوډ نمبر لیکلی و پوره د 50 لکھ روپو انعام و لکه روپے دا هغه نوټ نه دی پته نشته هغه نوټ کوم ځای دی چرته لاړو زه به هغه کس ژوندی پرېنږدم یا الله د لوټ لانجه اوس هم پاتې ده خدای دې خیر کړي اجازت وي نو زه به کښېنم
یې ودرېږه زما خپو کې زور نشته. او تا داسې خټې کړي ستا خپو کې زور نشته. زما په دې کور کې څه روان دي؟ ستا په دې کور کې ډېر څه روان دي، ته ترې نه خبر. په یو کهانۍ کې څلور ټریکه روان دي. جاني دا سیریس خبره ده. دا سنجیده نه ډیره سنجیده مسله ده. نو لکه اوس زما په کور کې غلاګانې هم شروع شوه. کلاو خبره کوه مړه. ته چپ ودرېږه. او ګلاب خانه دا ته څنګه څوکیدار یې؟ بیبي جی زه خو هر وخت په ګیټ باندې ډیوټي کوم کنه جی. یو خو تام د 100 روپو دپاره ټول کور په لینو درولې دی او هغه 100 روپۍ هم میلاو شوې. خبره د 100 روپو نه ده، پوره 50 لکه روپۍ دي. څه شی؟ 50 لکه روپۍ؟ 50 لکه روپۍ؟ 50 لکه روپۍ؟ ما ته وګوره دا خور دې کومه کې خو نه تلې ما ته وګوره 50 روپۍ به وي. 50 لکه او 50 لکه روپۍ 50 لکه. وای روبي څه کیسه ده؟ زما لاټري راوتې وه، د هغې یو خاص کوډ و 16 ډیجټ. ما ته اچانک کال راغو. ما سره کاغذ نو، هغه نمبر د 100 نوټ باندې ولیکلو. لکه روپۍ د 100 روپو په نوټ توړه شوې. ای چشماټو جړاګانې مه کوه، بیا به د لوټ سنبال کړو که نه. زه دومره خوشحاله وم، ما هغه 100 نوټ مستې پرې وو. ما وایي زه ځم ټولو ته بله خوشحالي ویم چې واپس راغلم هغه نو. نه نو بیا 100 روپۍ دوباره په چت باندې څنګه میلاوې شوې؟ زه 3 ځلې بره لاړم، لاندې راغلم، ټولو نه مې تپوس وکړو چې غیر زر لاړم هغه بره پروت و. نو دا نوټ اوچتولو والا ته څه پته وه چې په هغه باندې د 50 لکه روپو لاټرۍ نمبر لیکلی دی؟ کني موږ به په 500 روپۍ باندې جګړه کوله جی. دا ته څه وې؟ نه د سره خپل 500 روپو نوټ و. زرمینه بیبي تاسو سره به دا 100 لوټ مات وي؟ د 100 لوټ مات؟ زما زړه غواړي چې زه ستا سر مات کړم. ولې ما څه ویلي دي؟ ستاسو د لاسه خو زما ژوند خراب شو. عزت مسله ده. یاروره دا څنګه عزت دی چې په یو نیم سل کې بند پروت دی؟ بس یو نیم سل راکړه که نه. زه دا واله ستا د قد په مطابق بس دا 100 نوټ تاله ډېر دی. او لالا زنده باد، یو آر د ګریټ. تاسو ټول تللی شئ، غل مه ونیوه. دې غل ته خو لږ زه هم ور رسېدلی یم، بس صرف رانیولې پاتې. ځئ تاسو ورشئ، ورځئ ورځه که خاندي ته هم ورځه. هسې ما ته خو پټ شانونه چې دا غل دی شو. غلی شه. نه دا په ما الزام دی. ای خودرېږه تا راته ځان نه شاهد خان جوړ کړو. دا پته الزام نه دی، د دې خبرې زه ګواه یم. زه ګواه؟ څنګه ګواه؟ یو نیم سل روپۍ چې تا مانه غوښتې او د 100 نوټ دې برابرولو. ګوره جان په دې دلنواز باندې دومره بوج ما اچوه ښه. ستاسو د راتلو نه پس چې کم بوج په ما دی د هغه زور نه تاسو خبر نه یې. بس دی لالا، اوس دا خبره ختمه که که نه؟ ختمه څنګه کا؟ خبره خو ایله اوس شروع شوه. نه
تا چې ما نه 1.5 روپۍ غوښتې او د زرو نوټ دې برابرولو سلا لالا هغه کې 1.5 روپۍ ګلاب خان خرج کړي دي څه لالا هغه پکې 4 ګلاس غټ غټ د غني جوس کړي دي او بابي دا ګلاب خان انسان دی او که پیری دی یو مطلب دا ګلاب خان هم تاسو سره شریکو او نه بابي ګوره کنه لالا څومره بدل شو ګوره جان ته زما د غصې نه ښه خبرې دا ګوته غریغه مه کوه تم زما د غصې نه ښه خبره ستاسو د دواړو د راتلو نه پس خو دا زما ژوند په عذاب کې شو دلنوازه دې جان سترګې ډېرې سپینې کړې نه دي پرېږده بابي دا خبره ما پکې بچ کا او دا خبره اخوا دیخوا کا ته غم مه کوه زه یم که نه ګډ بابي ته کښېنه او زه تاله جوس راوړم السلام علیکم خان جی وعلیکم سلام کېنه ګلاب خان جی خان جی دا راته ووایه چې د 1000 او د 500 د نوټونو څه کیسه ده خان جی ما ته خو هېڅ پته نشته جی ښه دا ګرولې چې د ګني دا 4 ګیلاسه غټ وال درته پته وه خان جی تاسو ته زما نوم دلنواز اغوښتی دی جی هغه ما ته ټوله کیسه وکړه اوس یې ستا د خولې نه اورېدل غواړم وایه خان جی زه سبا حال درته وایم جی خان جی دلنواز ما له راغلی و او ورسره 1000 نوټ و ما ته وایي چې دا 1000 نوټ راله مات کا ما ورته وایي چې دا 1000 نوټ تا سره راغلی چېرته نه دی هغه راته وایي چې بره چت نه میلاو شوی دی راته ښه مخکې وایه خان جی بیا ما ورته وایي چې نیمې پیسې ما ته پکې راکړه کنې زه ټولو له حل وایم ډېره ده ته لا د دې کور څوکیدار یې جی ما ته پته ده جی نه دا د څوکیدار څه ډیوټي څوکیداري کول جی خیال ساتل نو دا تا ښه خیال ساتلی دی اوس ځم او زلمینې ته وایم چې تا خو د نوکرۍ نه فارغه کړي په دې سات خان جی زه به هم زلمینې بیبي ته ووایم که نه چې یا تاسو هم د چیلي وله 2 لکه روپۍ هغه پیله مله ورکړي دي ما ته یاد ده ټوله کیسه جی ښه بس ټیک ده خدا یاد ساته ګوره دا زما اخري وارنینګ دی تا ته ښه او ښه جی اوس د کیس نوم خارج شو جی بالکل خدا اخري چانس دی ګوره دې نه پس ګوره ښه بلیک میلره یا خدای شکر دی زما مازغه ډېر په ټیم باندې ریسټارټ شول کنې بس نن خو غر کوم